جوارین رفن جرن که قازین. دا عبارت د ما قبل په عکس باندې ده. صيغه د منطالجمو چې په کلام عربی کې سبب د غیر منصرف ګرځي نو دوه شرطونه دي. یو دا چې معنا به د جمع، دا یو معنا به د جمع. دویم دغه د دین علاوه دویمو وزن به وزن د جمع. دا دویمو چې وزن به وزن د جمع. دا دغه لږ مړ نو دا عبارت د ما قبل بالعکس. ما قبل دا سوالو چې په هزواجرو په سراویل کې وزن د صيغه د منتهى الجمع ده، خو معنا یې د جمع نه ده، نو منصرف ورته وایا. او په جوارین کې معنا د جمع ده، خو وزن د جمع نه ده، نو جوارین ته منصرف وایا. جوارین جمع د جاریتون ده. جاریتون مفرد ده، نو جوارین جمع ده، معنی د جمع ده، خو وزن د صيغه د منتهى الجمع نه ده. ځکه د صيغه د منتهى الجمع اوزان خو اته دي: افاعل افاعیل، فواعل فواعیل، مفاعل مفاعیل، فعالیل فعالو. د پاغو کې یو هم نه ده، نو وزن نو پکار د چې دا د منصرف شي. حالانکه جوارین ته خلق غیر منصرف وایي، نو وزن یې د صيغه د منتهى الجمع نه ده، نو منصرف پکار ده، حالانکه خلق ته غیر منصرف وایي. نو دا د ما قبل په معنا اعتراضو، دلته په دې وزن اعتراض دی. نو کاپیا وایي ونحو جوارین، او مثل د جوارین واوی وی کویایی په حالت رفع جری کې کا قازین، په شان د قازین ده په حذف د لام کلمه کې، او په اجرا د تنوین کې په عین کلمه. دا په شان د قازین ده په حذف د لام کلمه کې، او په اجرا د تنوین کې په عین کلمه. دا قازین ما دسی ویل چې جوارین په شان د قازین ده په حذف د لام کلمه کې، او په اجرا د تنوین کې په عین کلمه. دا الفاظ ذکر چې اعتراض د توی جوارین په شان د قازین ده، نو قازین خو مفرد ده او جوارین جمع ده، دا په شان د قازین څنګه ده؟ داغي یو جواب دا ده چې په حکم کې په شان ته د قازین ده، په حکم کې په شان ته د قازین ده. نو به په اعتراض ده چې حکم د قازین خو انصراف ده قطعا، قازین خو منصرف ده قطعا بلا شک او بلا شبهه، او په جوارین کې خو انصراف غیر انصراف اختلافي دي. د دې په انصراف غیر انصراف کې اختلاف دی، نو څنګه جوارین په شان د قازین شو؟ نو اصل جواب دا دی چې جوارین په شان د قازین ده په حذف د لام کلمه کې، او په اجرا د تنوین کې په عین کلمه. جوارین په شان د قازین ده په حذف د لام کلمه کې، او په اجرا د تنوین کې په عین کلمه. اوس په دې پېښ ولې د سدي دوانو کې لام کلمه حذف شو ده او تنوین جاری شو په عین کلمه. قازین فصل کې قاضیون ده، جوارین فصل کې جواریو ده. نو په حالت رفع او جری کې د دې اختلاف ده. هر چې حالت نسبی ده، نو جوارین اتفاقا منصرف ده. رأیتو جواریا، نو وزن هم د صيغه د منتهى الجمع ده، معنا هم د صيغه د منتهى الجمع ده، نو دا غیر منصرف ده. خو حالت رفع جری کې یک حذف شوی ده، ولی یہ حرف علت ضعیفه ده، رفع او جر حرکت قویه دي، نیشي برداشت کوله، نو د نه برداشت په وجه باندې لام کلمه حذف شوی ده. چې حذف شوی ده، نو وزن د جمع پاتې نشو، معنی د جمع ده، نو آیا دا منصرف ده که غیر منصرف ده؟ نو په حالت رفع جری کې پکې اختلاف ده. دې کې درې مذهب دي. یو مذهب وایي چې جوارین قبل الاعلال او بعد الاعلال
په دوانو صورتونو کې منصرف دی. جوارین قبل الاعلال او بعد الاعلال په دوانو صورتونو کې منصرف دی. قبل الاعلال بعد الاعلال. بعد الاعلال ولی منصرف دی؟ یعنی پس د حذف د لام کلمې نه چې ده، ځکه چې وزن یې باقي نه دی پاتې او صيغه د منتهى الجموع به ال سبب د غیر منصرفي چې معنا د جمع پکې او وزن هم د صيغه د منتهى الجموع او بعد الاعلال وزن باقي نه دی، لہذا ځکه منصرف دی. قبل الاعلال ولی منصرف دی؟ و ځکه قبل الاعلال ولو کو وزن باقی دی چې جواریو، خو اعلال متعلقه په جوهر د کلمه پورې دا مقدم د انصراف غیر انصراف. اعلال متعلقه په جوهر د کلمه پورې دا مقدم د انصراف غیر انصراف. معنی دا ده چې اعلال خو په ذات د کلمه پسې نخلي، ځکه چې اعلال په حروفو کې کېږي او حروف ذات د کلمې دی، او انصراف غیر انصراف خو صفات وروسته تعریضیږي. نو دا اعلال کو عملا نه شوی خو په تصور کې مخکې دی. دا اعلال کو عملا نه شوی خو په تصور کې مخکې دی. نو اعلال متعلقه په جوهر د کلمه پورې دا مقدم د انصراف غیر انصراف، لہذا په دې وجه قبل الاعلال منصرف دی او بعد الاعلال منصرف دی. ځکه که اعلال نه شوی خو شوی، که اعلال نه شوی خو شوی، ځکه چې دا په تصور کې مخکې دی. یو مذهب دا دی چې قبل الاعلال او بعد الاعلال په دواړو صورتونو کې غیر منصرف دی. وی قبل الاعلال خو ځکه غیر منصرف دی چې وزن د صيغې د منتهى الجموع دی، وزن د صيغې د منتهى الجموع دی. نو قبل الاعلال ځکه غیر منصرف دی جواریو، او بعد الاعلال وی ځکه غیر منصرف دی چې محذوب کالمذکوری، مقدر کالمذکوری، محذوب کالمذکوری. دا لام کلمه ولو کو حذف دا خو محذوب کالمذکوری، نو په دې وجه باندې بعد الاعلال ام غیر منصرف دی. یی ولو کو حذف دا خدا کالمذکور دا ځکه غیر منصرف دی. دا د مذهب د جمهور دا بعضو دا ده. دریم مذهب دا ده چې قبل الاعلال منصرف دی او بعد الاعلال غیر منصرف دی. قبل الاعلال منصرف دی او بعد الاعلال غیر منصرف دی. قبل الاعلال ځکه منصرف دی چې ولو کو وزن باقی دی خو اعلال متعلقه په جوهر د کلمه پورې مقدم د انصراف غیر انصراف. قبل الاعلال ځکه منصرف دی چې وزن اگر کو باقی دی خو اعلال متعلقه په جوهر د کلمه پورې مقدم د انصراف غیر انصراف. او بعد الاعلال غیر منصرف دی. بعد الاعلال ځکه غیر منصرف دی چې محذوب کالمذکوری، یی ولو کو حذف د خدا کالمذکور ده. نو بعد الاعلال غیر منصرف دی او قبل الاعلال منصرف دی. او دلیل ضعیفه بلا مانع دا قوی دی د دلیل قویانه سره د مانع. دلیل ضعیفه بلا مانع قوی دی د دلیل قویانه سره د مانع. دا دپه د سوال ده. اعتراض دی چې کافی مولا اعتراض دسې دی چې پکار ده چې قبل الاعلال د غیر منصرف شي ځکه وزن باقی دی، او بعد الاعلال د منصرف شي ځکه وزن باقی نه دی او محذوب کالمذکور کې. نو قبل الاعلال وزن حالا شته هغه اعتبار نه ورکې، او بعد الاعلال محذوب دی او محذوب کالمذکور کې اعتبار ورکې. نو قبل الاعلال غیر منصرف پکار دی او بعد الاعلال منصرف دی. لیکن هغه جواب کوي چې قبل الاعلال د غیر منصرف دلیل قوي دی ځکه وزن باقی دی، خو مانع شته چې اعلال دی.
ځکه ضعیف دی. او بعد الاعلال معنی ختم شو. نو چې معنی ختم شو نو اگر که دلیل ضعیف دی خو مانع نشته ځکه قوي دی. ځکه قوي دی. پوه شو پې؟ یو کار چې د باندې په ذمواري او ډوډۍ تیاری خو ته وایې چې دا کار هم نه یې کړی نو ډوډۍ خوند نه راکوي. هلکه وروستو سړېږي خو ته وایې چې وروستو سړم شي سمه بیا وخورمه نو مخکې د دغه کار نه ډوډۍ توده او برابره ده خو خوراک یې دومره خوند نه کوي او پس د هغه خدمت نه ډوډۍ ولو کو سړه شي خوراک به خوند کوي ځکه چې په مړه کوټۍ به برابره وخورئ. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې زه ډوډۍ خورم او مانځه ته مې فکري نو دا ما ته غوره ښکاري د دې نه چې مونځ کوم او ډوډۍ ته مې فکري. مقصد دا دی چې یو طرف ته مونځ تیاري بل طرف ته ډوډۍ تیاره علاج وکړه نو ډوډۍ اول وخوره ځکه چې ته مونځ کوې او ډوډۍ ته دې فکري لکه روژه ده او دلته هر څه حاضر دی ته وایې چې مونځ به اول وکړو نو ډوډۍ ته به دې فکري نو خوند بدله دا مونځ نه درکوي. او چې کله ډوډۍ خوري وایه چې هلکه مونځ نه قضا نشي ګوره د مونځ انتظام کوئ ګوره مونځ ته فکر کوئ نو په ډوډۍ کې د مانځه ته فکر ده نو دا غوره ده ځکه چې عبادت ته دې فکر دی. شرطه العلمیة وان لا یکون